شروع شوي دي کارونه هم ټول ګډ وډ دي کرنټین هم دی بس ښه دی شکر دی چې اختر سیزن وویله د الله نه شکر ښه دی اوس هم شته شکر السلام علیکم وعلیکم جمال کاکا په خیر راغلی ښې جوړې صحت دې ښه دی تکړه یې کینه بیا جمال کاکا کینه دلته ستړی یې لکه ولاسي ګرمي ده داسې ستړی یم لکه د چوکۍ ځای کاس کړم دا ګیس به لږ بند کړم دا تور شي جمال کاکا څنګه دې راوخته کړه درې بجې دي نور خو زندګي کور ته څو تا خو دکان لکه بند و څنګه دکان ته مې څه سامان بازار ته کوز وې بازار ته لاړم د سودا دې دکان ته راوړه هو دکان ته مې لږ سامان صحیح ده بس چې ژوند تېرېږي نجاره مینه خفه یې نه جمال کاکا خفه خو نه یم خو بس دا ژوند ستړي دي والا جمال کاکا تا ته ښه معلومه دی خالد جان ته چې ګورم وخت په وخت یې عادتونه خرابېږي تا ته خو ښه معلومه دی جمال کاکا چې زه دغه د دلته درځي یم جامې ګنډم او د خالد جان او د کور ټول مصرف یې ما په غاړه دی او دا د خالد جان مې تر 12 صنف په دغه د زده کړې پوهه کړې خو د ده هغه ته چې ګورم حالاتو ته دا ماته د ده راتلونکی ښه نه برېښي ځکه ده راتلونکی چې دی ډېر بد ماته برېښي تر نیمو شپو پورې نشهیي موادو نیروږ دي ملګري چې د ده کوم دي هغو سره ناسته پاسته ډېره زیاته کوي د نیمو شپو پورې ما هلته اوسه ناست وي بس بیا ناوخته شپې کور ته راځي ډېر ورته تشویش کې یم ځکه موږ خو دومره هغه وکړو تکلیف ورسره وکړو دی اخره کې دغسې کوي دغه ته دغه سوچ کوم جمال کوي خیر ده نبي جان خو ته اندېښنه مه کوه زه به خالد جان پوه کړم دا بیان صحیح ده بس ښه خبره دی جمال کاکا بس دکان ته که دې راغلو بیا څو خبرې ورته وکړو خو که ورته ووایو ورور دی ورور ته اوس خبرې کوي بیا یې دا مطلب ورکوي بس پوهې که جمال کاکا اوس یو ځوان هم دی شي خزه ته مې کار نه وباسه ته دې خپل کار وکړه زه وویشم دکان ته وکړې راغلی خو څوک راغلی سودا خري خو څه صحیح دی ویښه جمال کاکا او څه ویښه په مخه دې ښایي او زه به دا کار وکړم دا وکړي جوړه پاتې دی دا به مخه دې ښایي ډېر ستړی شوم نن ډېر ستړی شوم نن به لږ وخته کور ته لاړ شو ډېر ستړی شوم ګرمي هم دی ستړی شوم السلام علیکم وعلیکم السلام ستړی ماشي بخیر راغلی جوړې تکړه یې ښې شکر دې جوړې په بیړې کې ولا بس سمه څه ښه ده چې ته راغلې جوړې سره راغلې خو جوړې سره دا خلک چې راغلې اوس مې دکان بندول واله څنګه وخته څه ولا داسې دی وروره ځکه وخته سم ستړی یم بیا خو ګرمي ده ډېره ګرمي ده ستړی شوم اوس ناوخته بل مې کور لرې دی کور ته چې رسېږم هر وخت ماښام اذان لري که نه وي څه وي خیر ده بس خیر است څه خیر است مننه خیر است په مخه دې خیر ښه وخت ولرې په مخه ښه شوه جوړه مې کړې وه کله وخت جوړه یوړه بس دا کوم څنګه چل یار زه به لاړ شم د جمال کاکا نه به یو ډبه سګرټ راوړم خو جمال کاکا نه سګرټ راوړی او ډبه ماته هم در سره راواله صحیح ده بس صحیح ده درته را به وړم بیګا مې چې کوم ځای کې پروګرام کړی هماغه ته هر څه بس هماغه ځای ته راځم مخه دې همیشه سره جوړ کړم هغه ځای کې ماما السلام علیکم وعلیکم شیخ علي ماما دا وڅو دی دا په لسه دا واخله صحیح شو السلام علیکم جمال کاکا وعلیکم خالد څنګه یې ښې جوړې تکړه یې خیر یې هغه ګاډي به سګرټ راوړ ته خالد تر سال ته لږ کښېنې څو خبرې ته کوم وایه وره تر څه ګوره خالدم تا ورور چې دی نبي جان په تا نه ګوره ډېر خفه دی ځکه چې
په تا ډېر خفه کېږم ته د بیخي د هغې خیال نه ساتې دا ولې داسې کوې ګوره خالده ته ډېر وړوکی وې که نه چې تا مور او پلار په بازار کې یو ځانمرګي برید کې شهیدان شول نو د هغې نه وروسته تا پالنه تا ته نبي جان داسې مینه ډېر کړه چې تر څو ته د مور او د پلار د بېمینې احساس ونه کړې او په تا یې دا د 12مه پورې زده کړې دنې وکړې ته ولې داسې کوې بیخي د هغه خیال نه ساتې د هغه څه ته وایي ته هغه منع که نه جمال کاکا دا چټي چټي خبر نه تېر شه سګرټ راکړه چې سم ولې داسې چټي دی صحیح دی ډېر وکړم په دواړو سترګو هو ګوره د هغه خبرې معنا صحیح دی چټي چټي لګیا یې یاره ملګریا وایا که نه یار دا خالد ولې رانغو جمال کاکا ته مې لېږلی سرګټ راوړي او راځي اوس یاره زه ورځم ورپسې دا شه دې خوا چېرته روانې یار راغو که نه بیا څنګه ځان سره بانګېږي یار جمال کاکا ته وګوره نصیحتونه کوي ورته چې مشر ورور خبرې نه واخلو یو ډبې دې راوړه که دوه هو یو ډبه هلکه دا خو ډېر تېز دی والا ناوخته دې نه که ډېر یار کنه زه به لاړ شم دا نشه به نوره خون نه دلته سکو چې خوند وکړي او په لارې دې خلک ویني بده خبر ده زه ځم دا نه نشه نه مې بده نوره خبر خون ده ګوره کور کې بده خبره ده ډېره خلک دي ګورې شرم دی ملګري تا خو بیخي ډېر ښکلی دی ورک شه کېنه که نه یار سور کې به نه یې اوسه ګوره کېنه سړی بیا خو لږ واچو که نه نشته زه لاړ شم ما ته به وروسته لاړ شو مور جانه ته ولې ما سره نه غږېږې لالا مې ګورې چې هر چا ته یې ویلي چې خالد نشه شوی دی آیا ته لاړې زه دې چا ته پرېښم خالد جان چی کوي شاروخ بوتل وګوره دا وسپانو ته شرمېږي نه خالد جان چې د مور عکس د پلوس کې نیولې د شاروخ بوتل ته دې وګوره شرمېږي هم نه اوس د ښه شی شروع کړه روکه دا شرمېږي نه روکه بوتل نه روکه ستا د لاسه زه مې مور ته په نشهیي حالات کې راغلی یم روکه بوتل روکه وزه د کور نه وزه بیا دلته رانشي د کور ته په دغه وخت بوتلو ته دې وګوره رانشي د کور ته بیا وزه زه دې په څپېړو وهلم زر وزه څپېړه دې وویلم زر وزه لالا زه د څو ورځو نه بلکې د ټول عمر لپاره له دې کوره ځم څه نه وروره داسې خو نه وروره داسې نه وروره داسې مې راغوښتل داسې څه وکړو داسې مې راغوښتل ورور جانه داسې جدایي خو ما نه وغوښتې ورور جانه داسې خو مې راغوښتل بې موره بچي تلای د چا چې موره که مور وي ترې نظر